زما نوم شیخ دی، د حاجي عبدالکریم زوی یم، د فراه د ولایت یم، د خورمالغ د کلي. ولاړو ډاکټر مو راوستی، ډاکټر مو له خپل موټر ته پورته کوي، باره ولاړو. نوم مې عبدالغفار دی، د فراه ولایت یم، د بلابلوک د ولسوالي یم، د حاجي عبدالغفور اکا زوی یم. د اسلامي امارت استخباراتو د ډاکټر فواد د اختطاف په تور یې ونیولو. ډاکټر فواد پیرزاد و د ملګرو راپورته کړی و، زه ورسره وم. ولی بعد هغه موټر ته یې پورته کړی، دوې درې کوڅې چې هاخوا ته ولاړو، هلته یې بیا د بل نفر په لاس ورکړی. زما نوم داود دی، د فراه د ولایت یم، د فراه رود د ولسوالۍ یم، د حاجي عبدالغفور زوی یم. د اسلامي امارت استخباراتو د دغه ډاکټر فواد اختطاف په جرم نیولی یم. ډاکټر فواد پیرزاد مې ووی، دغه ځای څخه مې ووی، مله بیا د دغه شیخ احمد انډیوال ته هم په تحویل ورکړئ. زه جمیل نومیږم، د فراه د ولایت یم، د چین د ولسوالي یم، د خدایداد زوی یم، د مادانور مسی یم. اسلامی امارت استخبارات زه پر دې ونیولم چې اختطاف دې کړی، ډاکټر دې پورته کړی دی. این جانب بوهان دکتر احمد فواد پیرزاد از تلاش‌های ممتد و پیگیرانه نیروهای استخباراتی و امنیتی امارت اسلامی افغانستان که زمینه از این مساعد ساخت که من از بند ربایندگان رها شوم تشکری و اظهار امتنان میکنم. امارت اسلامی افغانستان بسیار توجه صورت گرفت، حتی مانع ما شدن که ما بعضی اقدامات را بکنیم که به نقص ماست، به ضرر ماست. بسیار زیاد ممنون هستیم از استخبارات و امنیت امارت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد همکار بودن و بسیار زیاد ما را امیدوار ساختن از لحاظ امنیتی، از لحاظ تلاش هایی که کردن. من احمد فرهان هستم، بچه خرد دکتر فواد. من از وقتی که از این گپ خبر شدم بسیار در 2 هفته جگرخون بودم و از